और अफगानिस्तान में रूस और चीन की सरमायाकारी. مولانا فضل الرحمن یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویلي چې په افغانستان کې د چین او روسیې پانګونه د امریکا لپاره د منلو نه ده او د دې بهیر د مخنیوي لپاره غواړي پاکستان د یوې نیابتي ډلې په توګه وکاروي. نوموړي زیاته کړې چې د سیمې روان وضعیت د پاکستان لپاره د اندېښنې وړ دی او باید هېواد د لویو قدرتونو د سیالیو برخه نشي. د هغه پر وینا دا ډول پالیسۍ نه یوازې سیمه ییز ثبات ته زیان رسوي بلکې پاکستان له سیاسي او اقتصادي ستونزو سره هم مخ کوي. مولانا فضل الرحمن دغه راز ویلي چې دا مهال پاکستان له هیڅ یو ګاونډي هیواد سره د باور وړ اړیکې نه لري او دا حالت نور د پاکستان ولس ته د منلو وړ نه دی. هغه ټینګار وکړ چې د هیواد اوسنی بهرنی چلند باید له سره وارزول شي. اور افغانستان में रूस और चीन की सरमायाकारी एक लम्हे के लिए अमेरिका को कबूल नहीं है, उसके लिए वो पाकिस्तान को बतौर प्रॉक्सी इस्तेमाल करना चाहता है. د چین او روسیې پانګونه د امریکا لپاره د منلو نه ده. پاکستان باید خپله بهرنۍ تګلاره بدله کړي، د شخړو پر ځای د همکارۍ لاره خپله کړي او د افغانستان په ګډون له ټولو ګاونډیو سره ښې، متوازنې او دوامدارې اړیکې جوړې کړي. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې په سیمه کې د اقتصادي همکاریو، ترانزیټي پروژو او امنیتي بدلونونو په اړه بحثونه زیات شوي او شنونکي د پاکستان د راتلونکي ډیپلوماسۍ پر لوري د بیاکتنې غوښتنه کوي.